مسجد مرکز تربیه اطفال مسلمان به توحید. په کندوز ښار کې د 110,000 امریکایي ډالرو په ارزښت یو ستر او معیاري جومات ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. دغه جومات د کندوز ښار اړوند په زرخرید سیمه کې جوړ شوی چې په یو وخت د 1000 تنه لمونځ کوونکو د ځایېدو ظرفیت لري. یاد جومات د سیمې د یو تن ځایي اوسیدونکي حاجي خان خیرخوا لخوا جوړ شوی چې د لمونځ کوونکو لپاره پکې ټولې اسانتیاوې په پام کې نیول شوې دي. مخکې خو دا جومات سابقه جومات و، ډېر پخوا جوړ شوی، تقریبا 10 کاله مخکې، او وړوکی و جومات، ځکه خلک پکې نه ځایېدل او کمبوتات و د جومات. نو په دغه اساس باندې موږ دا شهید کړو جومات، او دا جومات هم تقریبا 1 کال او 1 میاشت کې دا سر ته ورسوو. او زموږ غوښتنه د نورو تجارانو او تاجرانو نه دا ده چې په خپل ساحو کې، په ښار کې یا په اطرافو کې جوماتونه جوړ کړي او د خدای کور د جومات جوړول. دغه جومات د ټول په شخصي لګښت جوړ کړی دی، او انجینري معیارونه څومره ستاندردونه چې دي ټول په نظر کې نیول شوي دي. یعنی په اوسني عصر کې کوم پیشرفته معیارونه چې په نظر کې نیول کېږي په دې مسجد کې نیول شوي دي. ورته مهال د سیمې اوسیدونکي د یاد جومات پر جوړېدو خوښي څرګندوي او وایي چې له دې وروسته به په یو وخت سلګونه لمونځ کوونکي وکولی شي په اسانۍ سره خپل عبادت ترسره کړي. دوی زیاتوي چې په جومات کې د ماشومانو لپاره د دیني زده کړو مناسب فرصت هم برابر شوی دی. کې مشکلات زموږ جومات وړوکی و او دا زموږ کلی ډېر ګڼ کړی و، نو دلته دا ټول خلک په د جومات کې نه ځایېده زموږ په دغه کې. بل زموږ یو تعداد خلک دا خو خط و مهاجر و، ټول په پاکستان او په ایران کې و. نو اوس چې مهاجر راغله نو اوس زموږ مشکل حل شو. زموږ جومات کې مشکل، مخکې خو جنګونه و، دلته دا خلک نه مو ماواره شوي و، او چې بیا څوک راغله هغه په دې واړه جومات کې نه ځایېده. در اینجا باید درس و تدریس باشه، در اینجا جماعت باشه. دیني عالمان د جوماتونو دیني مرکزونو رغول د اسلام نظره یو غوره او ثواب لرونکی عمل بولي، او له نورو شتمنو هیوادوالو هم غواړي چې د دیني او ښوونیزو مرکزونو په جوړولو کې ونډه واخلي. چې څوک جومات جوړ کړي د الله د رضا دپاره نه، هغه ته الله رب العالمین په جنت کې چې دی کور جوړوي. نو دا ډېره خوشبختانه او خوش نصیبه سړی وي چې هغه د الله دپاره نه چې دی جومات جوړ کړي، د الله کور چې دی جوړ کړي. او الله رب العالمین قرآن عظیم الشان کې فرمایي انما یعمر مساجد الله من آمن بالله والیوم الاخر. هغه څوک چې الله او د الله پر رسول باندې ایمان لري، دا د مسلمان وظیفه ده چې د الله کور دا به مسلمان جوړوي. د یادونې ده چې له دې وړاندې هم د کندوز ولایت د ارشاد حج اوقافو ریاست په همکارۍ د دې ولایت ګڼو وګړو بېلابېل دیني مرکزونه او جوماتونه له رغولو وروسته ګټې اخیستنې ته سپارلي دي.